تاندار صاحب راغلی وي د دې بارګینونو متعلق وی لږه خبره وکړه د انډر پلی دا سود دا کاروبار چې کم شروع دی. بهرحال ما ورته په هغې باندې عذر وکړم، ما اوس دا موضوع کتلې نه ده نو زه به دې لاره باندې را روان وم، ما ته ټلیفون شو چې تاندار صاحب وایي چې دغه بیان کړی دی که نه دی کړی. ما خو بیا نه دی کړی، په دې جمعه رانه بیا یې خو یو حدیث مبارک مې ذهن ته راغی او بعینه دغه حدیث مبارک ته چې ګورم نو ګویا چې دا د دې بارګین والو دپاره ویلی شوی، شوروم والو دپاره دا حدیث مبارک دی. صرف دا حدیث ذکر کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله ستا په کاروبار کې څلور څیزونه موجود وو، څلور خبرې موجود وي، کو د شوروم دی، بارګین دی، دکان دی، کم کاروبار چې دی دا کوه بیا حلال دی. حلال بیا څه دی؟ حلال دی. خو چې څلور خبرې پکې نه وي نو دغه کاروبار ستا بیا حرام دی. حرام یو په هغې کې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي، حدیث ته ګورئ، غیب نه لټول. د چاپسیس کې به بې ځایه ځای غیبونه نه روباسي چې کاروبار کوي. ښه د چاپسیس کې به بې ځایه ځای غیبونه نه روباسي. نو الله تبارک وتعالی دې زموږ په کار حال باندې رحم وکړي، الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا ځکه هم د حدیث مبارک زما ذهن ته راغی، بلکل د دې بارګین والو سره لګېدلی دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي د چاپسیس کې به بې ځایه ځای غیب نه روباسي. نو چې کله ته بارګین واله لاړ شي، شوروم واله لاړ شي او ته ورله ګاډی بوځي، څومره غیبونه پکې روباسي؟ څومره غیبونه پکې روباسي؟ نه دا تور رنګ دا اوس څوک اخلي؟ دا پلانکې رنګ دا څوک نه اخلي؟ دا خو تا ډېر رف استعمال کړی، دا اوس چېرته پیسې کوي؟ غیبونه پکې روباسي که نه روباسي؟ خو دغه رنګ والا چې ته اخلي که نه، ته ورته وایي چې د تور رنګ خو ډیمانډ نشته، د دې ځان له مړه شوقیاني بیا وایي د دې رنګ پکې ځان له شوقیاني هم دغه یو څیز دی. خو چې ته پې خرڅوي بیا غیبجن دی، خو چې ته ترې اخلي د دې بیا ځان له شوقیان موجود دي، د دې ځان له ډېر غټ ډیمانډ دی. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې بې ځایه ځای به د چاپسیس کې غیبونه نه روباسي. کو اخلي واخله، کو نه اخلي په طبیعت کې نه دی، یاره وایي زما په طبیعت نه دی، نه اخلم نه اخلم. بې ځایه ځای به غیبونه نه روباسي دې دپاره چې زه دې په ارزان ریټ واخلم او وایي رسومه، ته دې ته زړه تور کړم. بعضې خلک وایي که نه سوداګر سړی چې یو شي لاړ شي وایي زه یې زړه تورم. څه ته تورمه؟ د څاروو سوداګر دی، د ګاډو سوداګر دی، غیبونه به درته پکې دومره روباسي چې ستا به ترې زړه تور کړي. دا ولې دی دا کار کوي چې دا شی ترې ارزان واخلم. نو حدیث مبارک کې راځي یو چې کاروبار کوي نو د چاپسیس کې به بې ځایه ځای غیبونه نه روباسي. واخورې ته که نه یو خبره ده. دویم نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي د خپل شي صفت نه کول، بې ځایه ځای د خپل شي صفتو نه کول. ما درته اوس وي که نه چې کله بارګین والا لاړ شي چې تی پې خرڅوي خو بیا غیبجن دی، خو چې تی اخلي بیا څومره صفت کوي، څومره صفت کوي، دومره زیات صفات به یې درته بیان شي. خو ته به وایي چې کپنۍ دا یو څیز ماله جوړ کړی و چې ما لاس ته راورسېد، نو زه خوش قسمته سړی وم چې دا بس زه پرې راغلم. نو د خپل شي بې ځایه ځای صفت نه بیانول چې هغې شي کې دومره د صفت ځای نه څومره چې ته بیان کړي. په کاروبار کې به دا کار کوي. ښه دویم دا. دریم نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د خپل شي غیب بیانول. چې کاروبار کوي د خپل څیز به څه بیانوي؟ غیب بیانوي. څاروی خرڅوي، ګاډې خرڅوي، بل شی خرڅوي چې کوم غیبونه پکې موجود دي، اغوستونکي ته به ووایي هلکه دا څیز در کوم خو دا غیب پکې شته دی. ګورې دا غیب پکې شته دی، دا غیب پکې شته دی. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دا به د بارګینونو کې ډېر زیات وي. څنګه ته ګاډی اخلې بس ښه ښکلی رنګ کړی به یا کړی به داسې به چې پړکېږي به، ټیرونه به ولې انځلي خاورې ماورې به یې ترې کړي چې بالکل نوی ټیر پکې لګېدلی، ته یې ترې راولې سبا ورته ووایه وایي دا غیب دی پکې. مړه زه پکې څه دننه نه وم ناست، خو ما هم داسې راغلی و نو، ما هم داسې اخیستی و نو، تا له مې داسې درکو نو. نه چې کوم شي کې تا ته معلوم و چې دا شی زه خرڅوم. زموږ خلک څه وایي؟ الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ګاډی خرڅوم، هلکه ولې خرڅوي؟ انجن پرې را روان دی. څه پرې را روان دی؟ انجن پرې را روان دی. ته به الله له جواب ورکړې انجن پرې را روان دی، نو ته دا غیبجن شی بل سړي ته ورکړه. انجن پرې را روان دی چې خرڅوي نو سړي ته ووایه وایي خرڅوم د دې وجې نه چې انجن یې کمزوری دی، انجن پرې را روان دی. ګورئ غیب به د شي بیانوي اغوستونکي ته، کو بیان دی نه کو حرام دی، حرام. او دریم څلورم نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي قسمونه نه کول. قسمونه نه کول.
قسمونه به نه کوي په څیز باندې، هر شی د خرڅو قسم به نه کوي، اخلي هم قسمونه به پې نه کوي، قسمونه به نه کوي، قسمونه به نه کوي. د الله تبارک وتعالی نوم دومره سپک نه دی. یقین وکړه تا چې کوم شی په قسم باندې خرڅ کو، د الله په نوم دې خرڅ کو، تا ته به یو له 100 روپۍ راشي جیب له، خو چېرته به د الله 100 روپۍ ستا روزي نه شي. دا به درنه یا په تحصیل لګي او یا به درنه په تاڼه لګي یا به درنه په اسپال لګي. د الله نوم تا ته دومره سپک ښکاري. ته د لشل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي لعنت وي په هغې سړي باندې چې د الله نوم استعمالوي او غواړي د خلکو نه. خلک وایي که د الله په نوم باندې راکړه، د الله نوم استعمالوي دې دپاره چې خلکو نه وغواړي پې. نبی علیه السلام وایي په دغې سړي دې لعنت وي، او بیا دې په هغې سړي هم لعنت وي چې هغه ته د الله نوم واغستی شي او دې ورله څه شی ورنه کړي، هغه دې بیا لعنت وي. نبی علیه السلام فرمایي چې د الله نوم یې درته واغستو، اوس هغه غلطي وکړه، خو په تا دې بیا لعنت وي چې ورکوي نه دا څیز ورکه، بیا 10 روپۍ ورکه، 100 روپۍ ورکه، خو چې د الله نوم یې اغستی بیا ورکړه وکړه. د الله تبارک وتعالی نوم دومره سپک نه دی، دومره سپک نه دی. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی وایي چا چې یو داسې سړي سره بیه وکړله چې هغه نه پوهېدو، کله د بانډو نه یو سړی راکوشي که نه، موږ وایو چانس دی، مونتی دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو سړی نه پوهېدو تا پې په دې غرض شی خرڅ کړو چې دی مې ورسو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دا سړی هلاک شو، دا هغه ونه رسو، د ځان غرق کو، ځان یې هلاک کو. نو هر کاروبار چې دی دا خو کو بارګین دی، کو چېرته یو خبره بله کومه بارګینونو متعلق ما ته وایي چې په دغې نن خبره وکړه، د انډرفلۍ چې پکې کېږي یاد وساتئ. شی په قرضو باندې ګران خرڅول، په نغدو باندې ارزان خرڅول، دا په شریعت کې جایز دي. لکه په قسطونو باندې شی ته لږ ګران خرڅئ، په نغدو خرڅئ لږ ارزانې خرڅئ، دې شریعت کې اجازت شته دی. خو دې دپاره څه شرایط دي، دې دپاره یو شرط پکې دا دی چې کو چېرته قسط شاټ کېږي نو په تا به ګوره سیواګري پیسې نه راځي. دا شی مې تاله په قسطونو باندې مثال په طور په 10 लाख روپۍ درکو، نو که په ټایم قسطونه میلاو نه شي نو 11 लाख به راکوي. دا اوس سود دی، دا حرام دی، دا کاروبار حرام دی. په قسط شاټ کېدو باندې چې سیواګري پیسې پسې حسابوي نو دا حرام دی، دا سود دی، دغه انډرفلۍ حرامه ده. دا خلک چې غرق شو خو د دغې وجې نه غرق شو که نه. څومره خلک چې د ځمکو نه خلاص شو، د کورونو نه خلاص شو، خو د پې 10 लाख ورلوي دي، بیا هغه ورکولی نه شي چې 20 लाख ته یې ورسوي. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د سود 80 درجې دي، سود درجې دي 80 درجې. په ټولو کې کومه مرتبه، کومه درجه د سود دا ده چې انسان په بیت الله شریف کې د خپلې مور سره مخ تور کړي. نعوذ بالله، دومره سخته ګناه ده په کعبه شریفه کې بیا د مور سره مخ تورول. هغه کومه درجه د سود، یعنی هغه کم ګناه د سود دومره دی چې هغه غټ ګناه به یې څومره. نو د الله تبارک وتعالی دپاره، د الله د رضا دپاره څومره کاروبار چې مونږ کوو چې ځان پکې د څه نه وساتو، د حرامو نه وساتو.